پیسہ خوندی کول او نه لګول دا ډیر خراب چیز دی د انسان د پاره او چې کومه پیسہ دې خرچ کړه پزان دې خرچ کړه پزان په بچو دې خرچ کړه په خزه دې خرچ کړه په گاونډي دې ولګولا په مسلمان کونډه رونډه دې ولګولا جمعات مدرسه غریب له دې ورکړه دا ګل شو ګل دې ته ګل وای د دې فائدہ په دنیا کې مله درکې او په آخرت کې به مله درکې ما خو ویلو چې صحابه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړ هغه کې به دویمه خبره نه و خود حضور پاک څومره سخیو د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه اسواغشت په بخاری شریف کې راځي هغه وی د الله رسول زب پتا اس خرصو اس استاشوینا په بیان اسه ته واغشت پیسې حضرت عمر لور کړې اقټه میں د حضرت عمر زوی ته عبد الله ابن عمر تب خیراتی ورکاغله ورک وداوان بلار نه ولا واغشت پیسې ورکړې او زوی له ورک دا سیم کولی شو چې پلار ته وی چې دا است زوی له ورک نه خپل پاکستان را دن نک په بیا واغش پیسې ورکړې او فورا نه او ما اس پاغه مجلس کې دا غزوی عبد الله ابن عمر رضی الله عنه توبه صحابو کې الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دق صفتونه خو دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه یوزل د حسر خوا کې پلاره تیرې روان یو غلام او یو امرئ هغه ګړې چیلې سرول دې پیسې امتحان کوي ازمائش په کوي ګوري کې د الک د څه سوچته د څه نظریه ده عبد الله ابن عمر اغالک ته وی خو اغالک دې نه پیژني چې دا د حضرت عمر زوی دی الکه وی یو ګډ چیلې را باندې خرڅ کا او ته وی دا خو زمان نه دی دا خو دا بل چا دی زه خو غلام یم دا خو دا بل چا دی داغه د اجازت نه بغیر خو نشم خرڅول عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ته وی دا شو کا یو ګډ را باندې خرڅ کا اوس بدل تستا په مخ کې اعلان کو او سرمن بتیو باسو پوخ به کو تبم غوخه خوري امنګ بم غوخه اور طيب مشرما خطا ته وجه زمانه دی پردي دي نو پردي ګډ را باندې څنګه در باندې خرڅ کا مالک بسوي چې ګډ دې سکه دې پیسې ازمائش کوي ودا سو کا چل دته خیم ګډ را باندې خرڅ کا پیسې والا پیسې بنغد کې ستابش وخه به مونږ دلته صورت کو تبه مخرم او که بیګاله مالک درنه تاسو کو چې په دې ګډانو کې خو یو ګډ کم دی ورته شرم خړلې شرم خراغه وې تختو په دې غرونو کې په خوا په دې شاړو کې شرم خان بډیرو پیسې بم نقد کې مالک بم درته سونه وي وخه به مخرم مونږ به مخرو چې دا خبره وکړه غلام قبلې ته مخ کړي او اسمان ته ګوتونی ولا وی این اللہ اللہ میں کم زیدے اللہ میں نہیں چتوے مالک بدن خبر نشی نو مالک بخپل کار کئی اللہ خبری گی فین اللہ دما اللہ با کم زی چت دا گٹ پتا پردے خرسوں پیسے جیب کے چو موقع دروغ ہوئے ما خو اللہ بھی نہیں کرنا زمارونو گوری دا بنیادی خبر ادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ او کسان با دا قیامت پر دا اللہ دا عرش دا سوری لاندے بھئی او کسان پاگا او کہ یو کس اغدے ذکر اللہ خالیا ففادت عینا چہ اللہ زان ترایات کی او دیسترگی او بیگی اخ کے تے او بیگی او ځان ته الله را یاد کې اس سوکم نی او پړ کې دا الله یره پرتی یو دغه کس دی دا بنیادی سیز دی مونږ وایو مړه پلان کې خوشته نه یره پلان کې خو نشته ذرا شمړه چې هر څه به وي دا به نه وي اس سوک نشته خو الله شته الله دی ویني که غلط کار کې که ښه کې الله دی ویني دا اللہ نا غیب نے کہ دا کور پا گٹ کے پا بلستن کے دنم گناہ کے پا خدا قسم اللہ تے خبردار دے کہ پٹا نیکی کے رسول اللہ مبارک فرمائی پا دی خلاص ورکا کہ دا گس لاستر نا خبر نشی کہ تاوی دین خسو خبر نشو
هیڅوک دې خبر نشي خو رب ته خبر دی الله دې ویني الله به پې اجر درکوي او په دې خدای ډېر لوی اجر ورکوي عبدالله ابن عمر پوه شو چې دا سړی خو د خدای نه یریدونکی دی دا غلام لاړ وی دا ګډې چیلی د چا دی ته د چای وی د پلان کې نیغ لاړ هغه مالک لی وی ستا ګډې چیلی ما ولیدې د احد په خوا کې سری دی خرڅی خو نه وی ولې نه خرڅوم وی په څو وی په دې بس پیسې ورته نغدې کړې وی داسې وکړه دا غلام هم را باندې خرڅ کا وی دا مې هم در باندې خرڅ کړه پیسې یې غونډې ورکړې او مې هغه غلام واغېشت او مې هغه ګډې چیلی واغېشتې ماښام ماسخوتن چې هغه غلام ګډې چیلی مالک له بوتلې مالک ورته ویله که ما خو تم خرڅ کړې او دا ګډې چیلی مې غونډې خرڅې کړې په چا د عبدالله ابن عمر د عمر په زوی باندې زال ته بوځه هغه لی ګډې چیلی راوستې دروازې وله وله روتو ما هغه سړی وایي دا خو هغه وختینې کاکاجي دی وی دا ګډې چیلی تا اغشتی دی وی او وی زی راته وښایه دا کم ځای ودرو او وی زه دې ما اغشتی یم وی او وی ما ته هم د شپې ځای ښایه چې زه به کم ځای سملم عبدالله ابن عمر ته بچې ما ته ځان له نه اغشتی ما الله له اغشتی هغه الله له مې اغشتی چې تا ما ته وختي وی چې ما وی مالک د نه څه خبرېږي او ګډ را خرڅ کا او تا وی چې مالک خو دلته نشته خو فعین الله الله به مې کوم ځای وی الله مې نه دی کوم الله چې ستا پړه کې پروت دی او کوم الله نه چې ستا زړه یریږي هغې الله دپاره مې اغشتې ځه ازادې ما خپل خدمت له خپلې نوکرۍ له نه اغشتې او بچې دا ګډې چیلی مې هم تا له اغشتې دي دا هم ستا دی ګډې چیلی هم ستا تم د خدای په خدای داسې سخا وه په صحابه کرامو هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورې لاندې لوی شوي دي د دواړو جهانو د مبارک سردار چترۍ پې د پاسه وه د هغوی څادر ورباندې د پاسه و چې کم صفت به په حضور پاک کې و فورا به یې عمل کوو یقین یې و زمونږ یقین نشته هغوی د پیغمبر په خبره کلک یقین دی چې د خدای دپاره ورکړم ما الله راکوي د بالکل یقین زمونږ هغه یقین نشته مونږ یې په غوږ اورو خو مونږ وایو که دا 15 روپۍ هم د خدای په نوم ورکړې کمې شوې که دا 100 روپۍ هم د خدای په نوم ورکړې دا کمې شوې که دا 1000 روپۍ مو جومات ته د خدای په نوم ورکړې دا کمې شوې هغوی به وی نه دا ظاهر کې کمې شوې خو په حقیقت کې د دې بدل الله په دنیا هم راکوي او د دې بدل به الله په آخرت کې به راکوي بنیادي څیز دقه یقین دی زمونږ د علما وی حج او عمره د اسبابو د غنا نه دي څه مطلب چې څوک هم حج او عمره وکړي دی به غریب کېږي نه او رسول الله مبارک هم فرمایي چې حج او عمره ینفیان الفقره د فقر ختموي هلکه ولې فقر ختموي ځکه ډېرې پیسې دي د الله په لار کې ولګولې نو چې دې ولګولې نو تا به خدای غریبۍ نه خدای به د مالدارۍ د دې بدل به خدای درکوي مونږ څه وایو اوهو دا خو 15 لکه روپۍ په حج لګي په دې خو زما د زوی واده کېږي اوهو دا 15 لکه روپۍ به زه څنګه لګوم دقه زمونږ سوچ دی پیغمبر یو څه وایي مونږ په خولې وایو چې مونږ د نبي علیه السلام تابعدار یو او د حضور پاک اتباع کو لکه هغه یقین نشته چې کم د صحابه او کم مونږ له پکار پیسې لاړې مونږ وایي رانه ولګې او یوازې دا نه چې بالکل د خدای په نوم دې ولګولې که نه خرچه دې وکړه بدل دنیا کې خدای در نه که یاد اوسه خو یو څیز به پکې وي چې الله دپاره بالکل چې دا نیت دې پکې وي چې الله د ریاکارۍ نه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى دا به نه وی چې زه په تا احسان کوم دا به نه وی چې مړه تعالی بل ما پیسې درکړې ما له کار نه کې ما ورسره څونه ښېګړې کړي دي او نن مې ورته د یو کار وی او رالی ونه کړ دا نیت به نه کوې په ډېرې صدقه دوړه شوه د چا نه به تمه نه کوې په تمه به شیشې نه ورکوې دا به نه وی په هغه به احسان نه کوې وایي ما دله دا شی در کړی دی وایي مونږ خو دې غر کړو که نه ټول عمر مونږ وایو که نه یاره د سره ما څونه ښېګړې کړي دله ما څومره جامې دله ما څومره جوړې دله ما دونه ښېګړې او دی ما سره ګوره د ما خبره نه مني نو که ښېګړه یې د خدای دپاره کړي نو ولې یاد نو مونږ دا ټولې قصې چې څومره دي د الله دپاره نه صرف الله ده یو د عبرت قصه مې درته مخکې هم کړې وه
بعضې دوستانو به نه اورېدلې یو هلک په لاره تېرېده میډیکل ریف دا داروګان ماروګان د دې د اشتهار کوي او دا په ډاکټرانو ګرځوي چې د دې کمپنۍ دا دارو دی دا دی دا ښه دی داسې یو سړی په لاره تېرېده او سخته ګرمي شوې واه سخته ګرمي د دې ګرمۍ نه دا مخ تک سور راوتی و یو بوډۍ ښځه په یو کور کې اوسېدله هغه بوډۍ بار راوتی وه بوډۍ چې بار راوتی روی کتل نو دا میډیکل لیفټ دا هلک په لاره تېرېږي او ګرمي شوې ده او سخت دا مخ یې تک سور دی هله ورته وایي بچې دا دننه شه یو پوټې دمه شه او لاړ او یو ګیلاس پی وله راواغېشتل او هغه هلک له یې ورکړل بچې ډېره ګرمي دې شوې ده مخ دې د ګرمۍ نه تک سور دی دا پی وڅښه په هغه هلک یې هغه پی وڅښل یو ګیلاس پی او لږ یې دمه کړ بچې دلته کښېنه چې دا ګرمي ختمه شي نو بیا به ګوره یو ښځه ده یو ګیلاس پی دی په هغه هلک باندې وڅښه زمانه ډېره زیاته تېره شوه لږه نه ډېره زمانه ډېره موده تېره شوه دا بوډۍ دې کور کې اوسېده دا غریبه چېرته بېهوشه شوې ده بیماري پرې راغلې ده ګاونډیانو وړې ده هسپتال ته چې هسپتال ته یې وړې ده هلته کې د دې علاج شوی دی چې علاج یې وشو د زړه تکلیف وته بای پاس اپریشن یې ورته کړی چې کله دا بلکل ټیک شوه هغه هسپتال کې خو بل رست والی یا مخکې جمع کوي یا رست والی او ټول دارو درمل او خوراک مراک په هسپتال دا بار ملکونو کې اوس هم داسې شته هر څه ورکوي چې دا ښځه جوړه شو ټیک شوه او دا ډسچارج شوه او ورته یې وایي چې ته بس ته جوړه شوې ته ځه ته مونږ بېهوشه راوړې وې مونږ د زړه اپریشن وکړو ټیک شوې نو چې دا هغه کاونټر ته لاړه چې کوم ځای نه هغه دا ډسچارج کېږي نو هغوی ورته بل راوویسته چې په تا دومره لکه روپۍ خرچه شوې ده ښځې په ځان راکېښودې تا خدای پاک غر کړم ما څه کار و ما سره دونه پیسې کم دي ما سره دومره پیسې کم دي زه د کمې راوړم او هغه چې هسپتال ته راوړې هغوی ته هم خیرې کولې دا د خدای غر کې زه سله راوړم خو بوډۍ ښځه مړه به مه کوه زه د هسپتال ته چا ولې راوړم ما له ولې علاج کوم ما سره دومره پیسې دا د لکونو روپۍ اوس کم دي پرایویټ هسپتال ته یې راوړې ما ته په مصیبت اخته یم هغه ورته وایي هغه سړی یا ښځه او ته یې ترورې چغې مه وه نو وایي پیسې د کمې وایي ته خبره خو وګوره دا کاغذ ته واړوه چې کاغذ یې واړو نو هغې باندې یې لیکلي و چې ستا پیسې وصول شوي دي پیډ ختم وصول شوي دي نو بس دا لکه خوشحاله خو شو چې پیسې خو زما بل چا ورکړي دي زه دې نه خلاص شوم خو دا پیسې مې چا ورکړي دي دا راته ووایي چې زما دا دومره لکونه روپۍ خرچه چې په ما شوې ده نو دا چا دا پیسې ورکړي دي څوک داسې یو انسان و چې زما دا قرضې خلاصه کړې ده لکونه روپۍ نو هغه سړی ورته ووایي ترورې ته لاندې خو ګوره که نه نظر دې لګي که نه لګي نو لاندې پکې په انګریزۍ کې یو جمله لیکلې وه چې تھینکس فار اے گلاس آف ملک چې د یو ګیلاس د پیو شکریه د یو ګیلاس د پیو شکریه چې ښځې پته ولګوله دا پرایویټ هسپتال د هغې هلکو چې کوم هلک باندې دی پیس کړي هغه خدای کامیاب کړی دی مالدار کړی دی هسپتال یې جوړ کړی د زړونو قیمتي او چې څنګه دا ښځه راوړې ده هغه لیدلې ده نو هغه پېژندلې ده چې دا خو همغه ښځه ده چې یو وخت کې په ما یو ګیلاس پیس کړی فري علاج یې ورته دا زړونه بدلونکی انسان نه دی دا الله دی پړه کې اچول دا د الله کار دی دا نظام د الله په لاس کې دی دا نظام قسم په خدای خدای چلے دا سوچونه کې فکرونه کې چې ګنې زه یو ځل روانم عمرې له تلمه نو په عمره کې هغه د کراچۍ باندې زما تللو کراچۍ کې زمونږ سټی وه غالبا 1994 د دې ځای نه ما سره فیض محمد حاجي صاحب مو خدای پاک دې وبخي د دیدار آباد هم را سره ملګري همې ګواه خو هغه وفات شوی
نورم راسه یو دوه کسانو نو چې زه تلمه نو کراچۍ کې زموږ شپه وه نو قانون دی چې دا کوم ځای کې جز د دې خپل څه قانوني او یو ځای کې د سټی وي نو تاله هغوی هوټل درکوي نو مونږ چې کراچۍ ته لاړو هلته کې په ایرپورټ مونږ سینکوز شو مونږ د دلته نه ایجنټ ویلی و 16,000 روپۍ ټکټ و ښه 16,000 نو مونږ ته ایجنټ ویلی و چې شپه به دله حکومت درکوي جاز والا به درکوي نو چې زه کوز شوم هلته کاونټر له تلمه چې زه ورته ویم چې مونږ له شپې له هوټل راکړي سبا زمونږ جدې ته فلایټ دی چې څنګه تلم یو بټوه پرته وه دا د اجانې غاړې ته ساچې بټوه ما زر راوچته کړه یو پنجابي و که سندي و هغه پې ګواښ وکړه خو ما راوچته کړه چې راوچته مې لکه زمونږ د ملګري ده لکه مې وایي چې خو دا عمرې ملګري وایي د حج که نه بټوه هغه ده الله چې زه هغه کاونټر له لاړم هغه کاونټر ته مونږ وایي چې مونږ خو سبا فلایټ دی ټکټ مې ورته وخو نو هغه ما ته وایي چې بار ته دا یو کاغذ یې راکړه پرچه یې راکړه وی دوه کسان یې ما وی دا به تاسو هوټل ته بار ګاډۍ ولاړ دی بوځي او سار به م واپس راولي چې بل جس کې لاړ شي ما چې هغه بټوه وکتل نو په هغه بټوه کې شناختي کارډ هم و پاسپورټ هم و ټکټ هم و ریالونه مو پکې نورې پیسې میسې مې پکې شناختي کارډ مې راوویسته او هغه کاونټر والا ته مې دا زما ملګری دی دا ستا سړی پسه شو وی دا هم دغې هوټل ته مونږ لېږلی دی یا تا ته کوم ته لېږو دیم تاسو سره سبا روان دی دا هغې کې دی مې ښه چې زه څنګه بس ته وخت هوټل ته یې بوتلو یاره ته یقین وکړه چې هوټل ته مونږ څنګه ورتلو که نه نو د هوټل په خوله کې یو څو کسان ولاړ دي یو دوه درې پکې بوډاګان دي داسې هغه یو لاس رپېږي داسې خو چې ما وکتل ما وپېژنده که شناختي کارډ شي خو یې ما سره مې بابا ولې یاره وایي د ده نه هلته چې ته لاره کې بټوه پروت دی دا پاسپورټ هم دی ټکټ هم دی هر څه دی او عمرې له روان او پته نه لګي چې کوم ځای پروت دی دا پریشاني ده مې پریشانه کېږي مې ها مې دا خو نه ده مړه سم خوشحاله شو ځکه چې پاسپورټ هر څه ورته میلو شو ویزا او هر څه په هغې کړو سم خوشحاله هغه وخت سره 1500 روپۍ دی راوویستو ډېر ښه او ما لې راکړې هم بچې دا واله مې ما په بیه دله نه دی راوړی نو وخت لا 1500 روپۍ خوشحاله شو ګوره څه د الله دې بدل خلاصولو ته ګوره هغه ذات ته قسم په خدای لاس په لاس دله بدل خلاصوي ځکه خو رسول الله مبارک فرمایي انا اغیر منکم والله اغیر مني زستاسو نه غیرتی من الله زمانه غیرتی غیرتی له چا بدل پدان نه پریدي مونږ وایو د خدای بندگانو ورکه الله لا قسم دې که بدل پریدي دلې درکې خو بس خلک کوي نه کمه ورکړه نه راکې کمی سبا چې زه سبا جاس کې کېناستو او جدې ته ورسېدل ماما میرا پسې راغلی و د هغه به دا هغه زمانه کې دا کیسټې وې د نعتونو دا کیسټې به یې خوښې نو ما ولا دلته یو حافظو په دې عثمانزو کې ډېر ښکلی حافظ و هغه به هغه نعتخواني کوله لکه څه نوم یې حسین شاه پیسه هغه نه مې ولا کیسټ ډک کړی د نعتونو چې زه څنګه لاړم ایرپورټ نه بار یو برجې وه داسې هغه برجې سره مې خپل بیګ او ما سره م بټوه وه هغه هر څه کېښوده د ده په انتظار یم دغه د چراغ یې ودرېده ما ته وي زه خورئ چې خېجو ګاډي ته سامان هم ګاډي ته وخېجو روان شو یاره چې د جدې نه بار هم داسې نیم مزل وکړو ما ته وي خورئ زما کیسټ ترې راوړی دی که نه مې هو وی راکړه چې ولګو که نه چې اوس کیسټ راکړه ولګو وړه مې ټس نارې کړې اخو مې بټوه کې دی هلکه مې ته وګوره بټوه جوړدمان هلته کې په هغه ایرپورټ کې پاتې شو ما ته وی نه یاره بټوه ما سامان ټول شاته ډېک کېښودی یاره مې زما شک ته تودرې ما وی کېښود یاره مې تودرېږه ګورو چې ګاډۍ ودره چې وکتل بیګ هر څه بټوه نه وه ځه اوس څه کې بټوه کې پیسې هم دي ریالونه هم دي او نور هر څه پرېږده پاسپورټ او ټکټ هر څه پکې دي یا خدایه دا څه په مصیبت وړی اوس هلته ټرن کم دی هلته کې دا واپس یو ټرن نه دی دا ډېر لرې وي ځکه موټر وی بس سړک خولې روانې شوې ځکه نور څه نشته پیسې خو به چا نه قرض هم والي خپل هم شته رشته دار هم شته خو پاسپورټ ویزې سره به څه هغه غریب نم خولې بیګي منډې منډې تلو یو ځای کې ټرن و هلته کې م ګاډۍ راتاو یا راتاو که راځه ایرپورټ ته بلا وخت وړی چې په ایرپورټ ور دننه شو برجې ته مې وکتل زما بټوه پرته وه خو بیا مې مړه کې ټسه وه مې چا به تې سامان ایستې و تشه بټوه به پرته
یاره ته یقین وکړه چې بټوه مې راوچته کړه او کولاو مې کړه هر څه پکې محفوظ پراته ما یې ربه ډېر زر دې بدل راکړه راته دې وښوله چې که هلته دې په هغه شي سترګې پټې کړې وې دلته به د نو دار ستلل زمارونو الله پاک د چا بدل پرېږدي نه په هغه سات ته له خدای پاک بدل درکوي د خدای په لار کې نه ورکوې سزا یې څومره ده والذین یکنزون الذهب والفضة او الله فرمایي چې سره او سپین خزانه کې او د خدای په لار کې نه خرچ کوي حقوق نه ورکوي نه پردی حق دا هم د خدای په حکم دی نه د الله حق نه جومات کې نه غریب لا نه کونډې لا نه صدقه نه خیرات الله وی فبشرهم بعذاب علیم اے محبوبه د دردناک عذاب زیری والا ورکا دردناک عذاب برسیږي هغه دردناک عذاب څه دی دا یوم یحمى علیها فی نار جهنم دا مالونه به خدای راوالي د دې نه به الله تختې جوړه کړي تختې او دا به د جهنم په اور کې سری کی ګرمې به کې او د دې انسان تندیله او شاله او اړخونه له به پې داغونه ورکوي د قمال باندې داغونه به درته میلاویږي او بیا به څه وایي هذا ما کنستم لانفسکم دا هغه مالو چې ځان له مو جمع کړی فذوقوا ما کنتم تکنزون چې کم مال هم ځان له خزانه کړی د هغې سزا او د هغې وبال وسکه اوس به څه کوې ورسره ته خو مال دې جمع کو پرېږدې خود بچو ته دې پرېښود نسو ته دې پرېښود او د خدای لار کې دې ونه لګو د دې نه دنه د اوسپنې تختې جوړېږي د دوزخ اور کې به سري کېږي او داغونه به درکوي دا د الله د قرآن وینا ده حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا مال به الله ګرم کی کم مال نه چې ته زکات نه ورکې ډېر خلک دې زکات نه ورکوي داسې معمولي غوندې چې ته یو 100 روپۍ ورکې باقي زکات نه ورکوي وایي مال کمیږي د خدای بنده که زیات نه شو د خدای د رضا دپاره یې ورکه راشه ولې خدای دروغ وایي پیغمبر دروغ وایي الحمدلله رښتیا وایي دا پیسې به راواخلې او دا به د اوسپنې ګرمې به کې او په دې تی د پاسه به یې کېدي د تی د اثر نه دی په دې د پاسه به یې کېدي او دا به دومره ګرم وي چې شاته دې اولي ته به یې توخېږي او شاته به په دې اولي ورته کېدي دا به دومره ګرم وي چې مخامخ بار به دې تی ته دا تو را رسېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بلکہ قرآن کے راضی سیطوقون ما بخلو به یوم القیامت بعض خلق لبا اللہ دا سے وکړي چې د دې مار نه به د دې مال نه به خدای اجدها جوړه کړي غټ خامار به ترې جوړه کړي هغه خامار به راوالي او دله به یې په دې غاړه کې راواچوي او دا وښکي به ولې شوکوي دا وښکي په دې به ورته چکونه لګوي چې په دې خولې تا مردار مال خوړلی دی زکات ته نه دی ورکړی صدقه خیرات ته نه دی کړی دا وښکي به ورته راکاږي چکونه به لګوي او مار به ورسره خبرې هم کوي انا کنزکه انا مالکه زه ستا خزانه یم زه ستا مال یم ګورې ښه ستا خزانه ټیک شوه ته اوس زمارونو دا ولې مونږ د خدای په لار کې خرچې نه کوو دا مال ولې نه ورکوو مونږ یریږو چې کم به شي دغه بنیادي وجه ده نو پیغمبر وایي نه کمیږي الله وایي نه کمیږي خارو دا کم شو ته کم شو نو دا کمیدل د ښه دي د دې نه چې په قبر کې او په آخرت کې په الله سزا درکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا باندې په څاروو کې زکات واجب شوي لازمي او نه ورکوي وایي د قیامت په میدان کې به دې خدای غټ کړي او په دې میدان کې به یې خور کړي داسې وجود به وله غټ کړي او خور به کړي او دا څاروي به پې پسه ګرځوي دا چې کوم څاروو کې زکات نه دی ورکړي دا به پې د پاسه تاویږي ګرځوي او چې کوم څاروي هغه د اوښان وغیره دي چکونه به پې لګوي او چې کوم د ښکرو والا څاروي دي ګډان او غویان وغیره نو په ښکرو به یې وایي کوم څاروي چې هغه بنده پیو له ساتلی وي نو په هغې کې زکات نشته ځان له ساتلی یو دی که دوه دي کوم څاروي چې هغه یو انسان تجارت له ساتلی
یو هغې چې د قلبه ساتلې د کار پې کوي خیر دی پروا نشته که قلبه دې له ساتلې چې مزدوري به پې کوم خلکو به پې یوې کوم په دې هم زکات نشته غوی سنډی دی له اغېشتې دی چې زه به پې کار کوم ریړه به پې چلوم خلکو له پې مزدوري به پې کوم بار به پې راوړم په دې کې هم نشته ځان له کار له ساتلې په دې کې هم نشته هغه څاروي چې هغې تجارت له اغېشتې دي دا تاجران اکثر ګډان چیلي او یا څاروي اخلي او خرڅوي تجارت دپاره دې کې ګوره زکات شته یو هغه یو قسم څاروي دی هغه دلته نشته دا ګډان چیلی چې سرن لی اغېشتي یا اوښان هغه سری د بلوچستان کې شته په دې سند کې شته زمونږ په وطن کې هغه نشته دی زمونږ وطن کې را دوه قسمه درې قسمه څاروي دي یو یې خپل کار له اغېشتي زمیندارو کروانې چې دا ما کار له اغېشتي دي کار به پې کوم پی به ته اخلم زمینداره به پې کومه بچی راوړل نو زه بچي به هم ترې خرڅوم یو دا په دې زکات نشته یو هغې چې دې دپاره یې قلبه اغېشتي چې خلکو له پې لګیا دی کار کوي مزدوري دې کې هم نشته چې دا اغېشتل خرڅول خرڅوي او اخلي د منډۍ دا سوداګران نو دوی به د خپل قیمت به یې ولګوي او د هغې زکات ته ورکړي ورې نه که دقه سزا ده چې دا کومه سزا درته ما وویله نو په مال کې بخل مه کوئ بس د خدای په لار کې خرچې کوئ پرون مې درته ووی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سخي دی نو قریب من الله الله ته نږدې دی قریب من الجنه جنت ته نږدې دی قریب من الناس خلقو ته هم نږدې دی ولې خلک یې صفت کوي څوک ترې نه تښتي مړ دا خو ډېر ښه سړی او بخیل بعید من الله دا الله نه لرې دی بعید من الناس خلقو نه هم لرې څوک ورنږدې کېږي نه ورکې که مړوئ د دوو پیسو خیر پکې نشته دی او بعید من الجنه د جنت نه هم لرې دی اور ته نږدې دی بس دا خدای شان دی که نه چې بخل ډېر خطر او دا بخل چې که نه دا بخیلوانې بعضې سړی په خپله خي په ځان او په بچو خوري پردو له نه ورکوي او بعضې ظالم کنجوسي کنجوس خو پیژنې که نه کړوس ورته وي کړوس او کنجوس چې نه ځان ته نه کېږي او نه بل ته نه کېږي بس پیسه د جیب راوباسي نه لاس کې روپۍ نیولي او که هغه روپۍ خوله شي او روپۍ ورته جاړي ورته خوله شي چې باباجي یا مې جیب کې کېده او یا مې ولګاوه دته کنجوس وایي دته کړوس وایي کړوس نه ځان ته او بعضې خو دی چې ځان ته اړه کېږي خو بل ته نه یو سړی اوس مړ دی خدای دې وبخي ښځه به یې مونږ کار راتله هغه هم وفات شوې ده یاره دواړه دې خدای وبخي ښه انسان نو ما ته به هغه ښځې وې ما ته وې یاره دې سړي ته اوس نصیحت وکړه خو ما مه یادوه نو مې چې زه تا نه یادوم نو ما ته وایي چې تا ته پیریان وال ویلې دی که څنګه چل او سړی مې غوسناک دی ما له ولې کار ګور نه نه وایي ته ورته نصیحت وکړه مې څه وایي غوښه راوړې غوښه نو چې غوښه راوړې نو یې ما ته وایي چې دا باندې کړه ووینځئ په خپله کله ووینځي ټوکړې ټوکړې یې کله وله زوکم نو وایي زه ورته ناست یم نو هغه غوښه چې پخه شي نو سمسۍ باندې راوباسي په پلیټ کې وخوري د ظالم بچی کیلو 2 کیلو غوښه غونډه وخوري د سیل نو یې اخره کې چې مړې پاتې شي او ډوکې مډوکې پاتې شي نو یې دیکه ورکړي چې ځه خدای مې بې خو بس دا دې په بچو مه خوره ته مه خوره ته ورته دونه ووایه چې 2 کیلو روړې نو ظالمه کیلو خوره دا کیلو خو پکې دی نو هغه چمړې واړه کم ځای خوري او زمونږ کم ځای تېرېږي نو بعضې داسې خلک او بعضې داسې هم دي هم درته ووایم بعضې داسې هم دی چې د ظالم ځان ته هم نړۍ کېږي او پردو ته نو د هغه کور والا دی خدای وبخي هغې به وي وایي د سپېره نه ځان تړی کېږي او نه یې مونږ تړی کېږي نو وایي مونږ خو هر څه راوړو وایي د کندونه غنم دانې خرڅو د ده نه پټې او وایي ځان له غوښه هم راوړو او وایي چرګان هم راوړو هر څه راوړو وایي مونږ ښه خورو او وایي دې سپېره ټماټر ټکو او وله ورکو وی ځکه وی داسې وی دې ته خوراک وی وی دقسې وی بچت کوې بچت چې بچت کوو په تا هم دا ټماټر او چټني او شملې خورو او یم په خپله ښه چرګه لږي د ظالم بیا خو پوهېږي نه یو سړی و نو هغه خانه بدوش و خانه بدوش یو خو بشیرجان دی بشیرجان خو دومره غټ شوم دی که نه توبه وباسه چې د جیب نه 2 روپۍ د ظالم نه راوځي
کله ورسره نمی او کله ښه جیب ډکي دا در یو طرف جیب هم پړسېدلي او دا بل طرف جیب هم پړسېدلي زه خو پېښم چې نن یې شیوالی دی نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه د خانه بدوش یو خیمه وه نو یو سړی غریب په لاره تېرېده نو هغه اوږې و خانه بدوش ورته وایي اوږې ما او د خدای په نوم سره کې نو هغه ښځې زر په پلیټ کې ترکاري راواچولو ډوډۍ خاوند ورته څه کوې وایي دغه سړی دی غریب دی سوالګر دی هغه له ورکوم کېده خبیث لور هغه له ورکوم زمونږ پې بیخ ووته سهار نه ماښامه پورې منډې و پیسې پیدا کوو او ته یې ویشې خلکو له ورکې ښځه ورته وایي خدای دې بیخ وباسه د شومپړق بچیه غریب دی اوږې دې بس ځان لرې ګټي دا زما مال دې ما راوړی دی ته یې ویشې او ته بیا وایي ګوره د خدای نوم یې واخېسته د الله د نوم نه قربان دا لږه روټۍ کېده ښه د غریبه خو بیا د خاوند نه یېرې هغه ډوډۍ پې کېښوده دا غریب لاړ هلته خانه بدوش بله خیمه لګېدلې هلته یې اواز وکړه ډوډۍ راکړې اوږې ما هغه سړی ښځې ته وایي هله شا به غریب دی د خدای او دغه یو نوړی ډوډۍ او ترکاري راواله ورکړه ښځه ورته ولې ورکړه وایي خدای دې بیخ وباسه زما مال دی ما ګټلې ده ته یې ورکړه وایي تا ګټلې ده خو ما پخ کړې ده اور ما بل کړی پوکي ما والي تو ما تېر کړی دی ورکه نو ښځې ورنه کړه نو د سوالګري وخندل نو هغه سړی ورته وایي ملګري ولې دی وخندل وایي او مې خندل دی چې خبره مې لوړې غوندې ولیده نو هلته ښځې راکوله خو سړی شومپړق و هغه را باندې خدای ونیوه دلته ته راکې ښځه شومپړقه ده هغه را باندې خدای ونیوله نو هغه سړی ورته وایي دا څه ده خندا خبره خو نه ده وایي هغه زما خور ده او دا سپېره د هغه خور ده وی څنګه چې هغه بشیر جان دی څنګه چې هغه کړوس دی نو دغه رنګې دا خور هم کړوسه ده او څنګه چې زه سخي به نو خور به هم سخي دا زما خور ده زه هم سخي هغه هم سخي هغه بېوقوف کړوس دی نو دا هم کړوسه نو بعد دی که نه چې نسبن د خدای شان دی که ته ورته مینت هم کې او زاري هم ورته کوې چې د خدای کور دی د خدای جومات دی مدرسه ده ورکه که نه او هغه پلار نه پکې دا صفت راغلي پلار کې د نیکه نه دا صفت راغلي خو پیسه ورسره ډېرې په خدای قنم خپې بلې خپې به ګرځي او دا سخا پوندې به یې نیولي دا سخا پوندې چې لکه راشي چې دا پوندې خدای لپاره اکمال وم خدای دې غر کا لږ مال دې دی لږ دولت دی په خدای د دې خلکو د مالونو نه شلېږي مال ته پاتې شو نوسوتا او ټوله ورځ دغه شملې دي او لاوڼ دی او چټني ده ولې که نه بچو له راوړې نه یې په ځان لګوي خدای ته وګورئ داسې مه کېږئ په ځان هم ولګوئ اسراف او تبذیر مه کوئ په ځان هم خرچه وکړئ په بچو هم خرچه وکړئ په ښځو هم خرچه وکړئ ګاونډي له هم ورکړئ کونډو له هم ورکړئ یتیمانانو له هم ورکړئ قسم دی ګورې قسمیت درته دا به نه وی چې یوازې زکات حق دی ان فی المال لحقا سوى الزکات د ترمذي حدیث دی دا چې په ګاونډ کې د کم د لوږې مري قسم دی د دې در باندې حق دی خدای به درنه تپوس کوي ته چرګان خورې قربې خورې او ګاونډي غریب ته ډوډۍ نه میلاویږي نن داسې دور دی داسې وخت دی چې خلکو سره د علاج پیسې نشته سلمان ما ته خبره کوله زما زوی وی هسپتال کې چې وم ډاکټر مریض ته هم دارو لیکل چې سار برالو سار که نه نو موږ وی دارو وی ما خو نه دي راوړه تا ته چې ما پرون لیکلي و چې دا دارو راوړه وی په څه راوړه څه دي راسه د خلکو بچي د دارو د لاسه چې پلار او مور سره دارو نشته په هسپتال کې تړتکې وی او لاړل مړه شو خلکو سره د درملو د دارو پیسې نشته ورشه خلک نن د لوږې دونه ګراني ده چې خلک د لوږې مري او بعضې خلک د پیسو د لاسه چوي دا حقونه یې در باندې د دې غریبانان د دې ګاونډیانو حقونه یې در باندې یو خو مهرباني وکړئ زکات پوره ورکړئ کوتاهي پکې مه کوئ او چې دا کم په ګاونډ کې غریبانان دي کونډې یتیمانان مسکینان د دوی خیال ساتئ روړه وړه والا اخلئ ګوړه والا اخلئ غریبانان دي چینی والا اخلئ جامې والا اخلئ په زکات کې مانه پرونه مجلس صاحب تپوس و جامې هم ورکولی شي
قیمت به ولګې چې د دومره پیسو دي دا ورکولی شي. په زکات کې وړم ورکولی شي. مثلا تروړه چې په سودا دا دونه تروړه مې ورکړه دا د هغې قیمت دی دا زما زکات شو. ګوړه ده مثلا من مثلا 500 چې ده چاله ورکړې دا د دونه پیسو ده دونه پیسې د زکات کې لاړ دا ورکولی شي. تاسو ورکې دی غریبانانو جزانانو له بدل بدل خدای درکړي. څومره چې ورکې هغه به درته راځي. څومره چې ورکې راځي به نو زه څه ویم درته چې د خدای او د رسول خبرې نو په هغې کې زما د خبرې څه ضرورت دی. بخل به نه کوئ او سخا به کوئ. ښه انشاءالله. الله هم خوشحاله که، الله هم خیر او برکت نصیب کړه.